د بهرنیو چارو وزارت واکپال امیر خان متقي په کابل کې د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړي استازي یوشي یونګ سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لورو په مفصله توګه د سیاسي مناسباتو، اقتصادي همکاریو او ګډو ګټو پر بنسټ دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا دغه چینایي ډیپلوماټ هم ژمنه کړې چې هیواد باید د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ له افغانستان څخه سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لورو د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو او متقابله ګټو پر بنسټ په مفصله توګه خبرې کړې دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلامي امارت څخه د چین هیواد ملاتړ څخه مننه کړې او په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې روان پرمختګونه د هیواد روښانه راتلونکي لپاره ښه پیل بللی دی. بل پلو یوشي یونګ په ایکس کې لیکلي چې امیر خان متقي سره د سیمه ییزو همکاریو او د افغانستان بیارغونې په اړه خبرې کړې دي. هغه دغه کتنه ډیره ښه بللې او ویلي چې دغه لیدنه د مې میاشت کې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو لیدنو او خبرو وروسته ترسره شوې ده. چنانچه می‌دانیم کشور چین یکی از کشورهای بسیار بزرگ و تاثیرگذار بر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی جهان میباشد و یکی از همسایه‌های بسیار نیک افغانستان بوده. در جریان 4 سال گذشته هم روابط بسیار رسانه‌ای با افغانستان چه از نگاه سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی داشته و در قسمت آغاز پروژه‌های عامل منفعه و بزرگ اقتصادی اقدامات عملی نمودند. چین که څه هم تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، د واکپال حکومت یو له نږدې شریکانو شمیرل کیږي. بیجینګ په ځلونو د واکپال حکومت پر وړاندې د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او کابل سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا څخه ملاتړ کړی.